چې رزق خدای ورکوي پردي کورونه څه وران کړم. زه چې سهار د خپل کور وځم په دې سوچ کې ډوب یم چې نن به څوک خورم او څوک به وژنم. چې ماښام شو تېره ولګې د باران راغی په نظر مې ښکلی ځوان راغی چې مې وجو لتې ټکوي په خاورو کې دی خړ شو د وړوکي بچونو مې په خوله کې چې دی مړ شو. څه موده پس په هغه لار راغم یو ماشوم مې په نظر راغی چې مې راجوخ کومل بچیه څه کې دلته ویلې کاکا پلار ته مې پیزار ویل او دلته چا مړ کو چې کور ته راوړو مور په تندي خپل کو. دې سره مې سترګې ډکې شو سر مې ټیټ کو مال بچیه کور کې څه ګزران دی. ویلې کاکا زه په دې نه پوهېږم ټوکو ټقالو باندې ښه پوهېږم. د یتیم بچي قصه څه داسې وکړه زه چې کله کور ته لاړ شم مور مې جاړي لاسونه یې پورته وي ټول ورځ خیري وکړي چغې تر اسمانې کې لمونځ پسې مې شپې وکړي چې خدایه دغه ظالم څوک دی چې موږ بې ګناه وژني د خدای نه نه هېرېږي پردي راوړي په خندا وژني. دی ورور او خور نه لري د ځناوره لوی دی پلار او مور نه لري بچي په سین له وشکور نه لري. د تکبر جامه کې ګرځي دته په ځمکه یو شی نه ښکاري د انسانانو په سرونو خیږي دته سړی ډو سړی نه ښکاري. د انسان کړي د ځناور د ادا او د ابۍ نه څه خبر دی دا د یتیم بچي سلګۍ نه څه خبر دی. دی که راپرېوت د پاڅېدو به نه قسم په خدای د خوځېدو به نه. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. دی د قبر د ګزران نه ناخبره لوی دی په ځمکه ګرځي د اسمان نه ناخبره لوی دی. د دې دور سندرغاړو څه زما په څه نه لګي دوی په سندرو کې خبرې د مطلب د دې دور سندرغاړو څه زما په څه نه لګي دوی په سندرو کې خبرې د مطلب نږدې قصه څه ډېر اوږده ده بس راټوله دی څوک ورته غوږ نه ږدي. شوی بوی چې زندګي خدای ورکلي پردي سرونه څه وران کړم زندګي هغه ورکلي پردي سرونه څه وران کړم دا د یتیم بچي خیري وي خپل کور زه په خپله وران کړم خپل کور زه په خپله وران